د کندوز ولایت د اداري اصلاحاتو ملکي خدمتونو اداري چارواکو د دغه ولایت د بیلابیلو ملکي ادارو کارکوونکو د وړتیا لوړولو او غوره خدماتو وړاندې کولو په موخه 15 ورځنی روزنیز ورکشاپ پیل کړ. د دې ولایت د اداري اصلاحاتو ملکي خدمتونو اداري مسؤلینو په خبره د روزنیز ورکشاپ کې د ملکي خدمتونو 15 تنو کارکوونکو ګډون کړی. این ورکشاپ 5 روز دوام میکنه. دیگه در 5 روز کارکنایی که در اشتراک دارند بعد در بخش‌های مختلف مهارت‌های مدیریتی بر اینا تدریس نظری و عملی صورت میگیره از طرف استادان انستیتوت خدمات ملکی. د ورکشاپ ګډونوال د اداري اصلاحاتو ملکي خدمتونو د اګام ستایي ورته ورکشاپونه د کارکوونکو په کاري وړتیا لوړولو او د فعالیتونو په لا ښه والي کې خورا اغیزمن ګڼي. توانایی و ظرفیت کاریشان هم بلند میبره و کارشان هم میتونه به صورت بهتر، خوبتر، با کیفیت بالا و پیش ببرن و انجام بدن. ایجاب میکنه که باید ورکشاپ ها و سمینارها برای خود ما یا برای افرادی که تازه گماشته شدن گرفته شود تا اینکه اونا هم ارتقای ظرفیت شوند و در یک اداره سالم واقع شوند انشالله. د اداري اصلاحاتو ملکي خدمتونو ادارې له لوري دا ورکشاپ په داسې حال کې ترسره کیږي چې د اسلامي امارت رهبري تل د ملکي خدمتونو د کارکوونکو د وړتیا لوړولو په برخه کې ټینګار کړی دی.